رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و اصحاب کرام ته فرمایل تاسو زما اصحاب یاست مگر زما ورونه هغه کسان دي چې تر ما ورسته راځي پر ما ایمان راوړي او زه نیم لیدلی د هغو ولیدلو ته می شوق وسو او ومی ژړل. سبحان الله. یا رسول الله موږ په ټول عمر په تاسو داسې نه دي ژړلي چې ته مو دې یادېدلې او ته ژاړې چې موږ دې یادېږو. موږ پر تا دونه ګران یو چې په موږ پسې ژاړې. څونه مهربانه یې یا رسول الله تا موږ نه لیدلې او زموږ د ملاقات لپاره دونه تږي یې چې را پسې ژاړې. دا هغه حب دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې د خپل امت سره لري. دا هغه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دی چې د قیامت په ورځ به په خپل لاس د حوض کوثر خوږې او بدر کوي او د هغه تر چشلو وروسته بیا هیڅ کله نه تږي کېږي. دا هغه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دی چې د قیامت په ورځ چې د امت پر پل صراط تیریږي دی علیه الصلاۃ والسلام به د پل صراط سره ناست وي او دغه دعا به درته کوي یا رب سلم یا رب سلم. الهی په خیر یې تیر کې الهی په خیر یې تیر کې. کوم وخت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د احد د شهیدانو څخه راغلی و خپل منبر ته وختي او وی فرمایل زه تر تاسو د مخه و الله جل جلاله ته ورځم او زه پر تاسو شاهد یم او په والله زه دغه اوس و خپل حوض ته ګورم چې مقصد یې حوض کوثر وو او ماته د مځکې د خزانو کلی راکړه سوي دي. یعنی زما امت به د ډیرو مالو او پیسو خاوندان سي. په والله زه پر دې نه بیریږم چې تاسو به تر ما وروسته مشرکان سي مگر زما بیره پر تاسو داده چې په دنیا کې به یو د بل سره په سیالي کې یاست لکه دغه اوس چې موږ په دغه حالت کې یو. الله جل جلاله دې را باندې ورحمیږي. دغه د سفر په میاشت کې چې اسلامي لشکر د بلقا د پاره تیاری نیسي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نا وخت د شپې د خپل آزاد کړه سو مریانو څخه و یو نفر ته چې ابو مویهبه نوم دی حال ورولېږي چې راسه. ابو مویهبه رضی الله تعالی عنه راغلی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته فرمایل یا ابا مویهبه امر کړه سویم چې د بقیع و اهل ته دعا او د مغفرت غوښتنه وکم نو زما سره ولاړ. بقیع د مدینه منوره مقبره او هدیره ده. ابو مویهبه رضی الله تعالی عنه وایي زه هم ورسره رهیسوم. کوم وخت چې د بقیع و قبرو ته ودرېدو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل السلام علیکم یا اهل المقابر. په دغه حال کې چې تاسو یاست تاسو لره د راحت او آسانتیاوي. داسې فتنې را روان دي لکه د تاریک شپې حصے چې یو په بل پسې ده او هغه دوهمه تر د مخنی بده او شر ده. ابو مویهبه رضی الله تعالی عنه وايي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ما ته مخ را واړو او راته ویل یا ابا مویهبه ما ته اختیار راکړسو چې د مځکې ټوله خزانه راکړسي او ابدي ژوند بیا جنت یا د الله جل جلاله لقاء او جنت. په دغه وخت کې د الله جل جلاله د طرفه ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د دوه حالاتو په اختیارولو او خوشولو کې اختیار ورکړسو. یو دا چې د ټول مځکې خزانه او ابدي ژوند ورکړسي او بیا جنت یعنی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر ټول مځکه او خزانو یې حاکم سي او د قیامت تر ورځې همیشه ژوندۍ وي او بیا په قیامت کې جنت. دوهم دا چې د الله جل جلاله ملاقات او جنت یعنی اوس مرګ او د الله جل جلاله و ملاقات ورتګ او جنت. په حدیث شریف کې راغلی دی چې هیڅ داسې نبی نشته چې د وفات په وخت کې دی هغه ته اختیار نه ورکړ سوی. نو ابو مویهبه رضی الله تعالی عنه وايي ما ورته وویل یا رسول الله زما مور او پلار دې تر تا قربان وي د دنیا د خزانو کلی او همیشنی ژوند واخله او بیا هم جنت دی. یعنی یا رسول الله موږ اختیار ک
څرنګه چې همیشه پاتې کېږي او پر ټوله مځکه به ستا او د اسلام حکم وي او د مځکې ټوله خزانه به هم ستا په اختیار کې وي او بیا هم جنت دی. تر دې لو کامیابی چیرې ده؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل یا بلکې ما د الله جل جلاله لقاء او جنت اختیار کړه. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زړه د الله جل جلاله په محبت ډک وو. کچیر موږ او تاسو ته داسې اختیار راکړه سي ابدي ژوند پر ټوله مځکه د اسلام حکم او دغه د اسلام حاکمیت هم زما په واسطه وي او د ټول مځکې خزانه، تر دې نو بل لوی خیر چیرې دی؟ مګر دغه ټوله د هغه چا د پاره هیڅ ارزش او قیمت نه لري چې زړه د الله جل جلاله په محبت ډک شوی وي. هغه څوک چې د الله جل جلاله سره حقيقي حب او محبت لري هغه وبل هیڅ شته نه ګوري، فقط د الله جل جلاله ملاقات غواړي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته چې دغه ټول دنیوي شیان عرض او وړاندې سوه وهغه ته هیڅ التفات او نظر هم ونه کوي، بلکې د الله جل جلاله و ملاقات تلوار سو. نو ځکه وی فرمایل بل لقاء ربي والجنه. دغه اختیار سره چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د الله جل جلاله ملاقات خوش او اختیار کوي. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه مریضي شروع سو چې په هغه کې رحلت وکړي او د مریضي اول شی د سر شدید درد وو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د بقیع څخه وکورته مریض ورغلی، ځکه د علیه الصلاۃ والسلام د الله جل جلاله ملاقات اختیار کړي. د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها څخه روایت دی، وایي کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د بقیع څخه راغلی په دغه وخت کې زه د سر د درد څخه په عذاب وم او د ډیره درد څخه می ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د خپل سردردی شکایت وکړي او ورته ومي ویل ورأسا، یعنی د سر د درد څخه په عذاب یم. خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل بلکې زه یا عائشه ورأسا، یعنی یا عائشه زما پر سر ډیر درد دی. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها پښتنه ځنی وکړه، ویل یا رسول الله آیا ته هم دغه درد حسوي لکه موږ چې حسوو؟ یعنی پر تا هم دغه درد تیریږي او تکلیف درکوي؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل موږ انبیاء دون درد حسوو لکه ستاسو څخه دوه نفره، یعنی پر انبیاء علیهم السلام دوه چند درد تیریږي. نو ځکه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم درد ډیر شدید وو. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مریضي شروع د هجرت د 18 کال د سفر د میاشتې پر 9 تاریخ د دوشنبه په ورځ و او د مریضي ټوله موده 14 یا 14 ورځې و او په دغه مریضي کې 11 ورځې و خلق تلمنذ ورکاوه. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مریضي نور هم په قرار زیاتېده. د سر درد خو او شدیده تبه هم ورسره زیاته سوه. دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د عدل او ادب څخه چې په دغه مریضي کې هم د ازواج مطهرات د نوبت مراعات کاوه. خو هر شپه به د ازواج مطهرات څخه پوښتنه کول چې سبا زه چیرې یم. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زړه غوښته چې دغه د مریضي شپه د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها په کور کې تیری کې. ازواج مطهرات د صلی الله علیه و آله وسلم په مقصد پوسوي. نو ټول دا اجازه ورکړه چې په کم ځای کې چې ستا زړه وي دغه مریضي حالت تیرکه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د عدل او انصاف په سبب د هغو څخه اجازه وغوښته او هغو هم اجازه ورکړه. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د میمونه رضی الله تعالی عنها د کور څخه د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها کورته په داسې حال کې ولاړی چې د دوه نفرو پر اوجوې لاسونه تکه کړی و.
یو طرف ته علي ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه او بل طرف ته فضل ابن عباس رضی الله تعالی عنه. فضل ابن عباس رضی الله تعالی عنه وایي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په پرمځکه کشیدلې د ډېر درد او تکلیف څخه یې په نسوای پورته کولای او هغه پرمځکه ورسره کشیدې. څو د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها وکورته ورغلی او هلته حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها د قران مجید څخه معوذتين او هغه دعاوی پر ویلې چې د علیه الصلاۃ والسلام څخه زده کړې وي. امام بخاری او امام مسلم د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها څخه روایت کوي چې وایي په پخوا کې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته کم درد او مریضي پیښ و د علیه الصلاۃ والسلام به معوذتين پر ځان ویل او خپل لاسونه به پر ځان تیرول. کوم وخت چې د وفات په مریضي مریض سو نو معوذتين به ما پر ویل او د تبرک د پاره به می د علیه الصلاۃ والسلام مبارک لاس د پر بدن تیراوه. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تب نور هم زیاتېده. د بدن حرارت ډیر پورته سو. هغه صحابي چې دغه حدیث شریف روایت کوي وایي ما د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر مبارک سر لاس کښېښاوه. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د سر د ډیر تودوالي په سبب می لاس نسوای پر پریښولای. دون شدیده تبه و چې د هیڅ تبه می په دغه اندازه ګرمه او شدیده نه ولیدلې. د تبه د شدت په سبب کله کله پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بهوشي راغله او د مریضي په سبب قرار ضعیف کېدی. ورونو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوشنبه په ورځ چې د ربیع الاول د میاشتې 12 تاریخ وو د دنیا څخه رحلت کړی دی. خو د چهارشنبه په ورځ چې د ربیع الاول د میاشتې 9 ورځ وه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د تبي حرارت نور هم لوړ سو او د بدن درد ورسره زیات سو او د تبي د شدت بهوشي پر راغله. کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه بهوشي څخه راپورته سو وی فرمایل د مختلفو ساحانو څخه اوجه او براوړي. په دې کې څه حکمت وو چې اوجه او او د مختلفو ساحانو څخه په حکمت یې موږ نه پوهیږو. خیر د مختلفو ساحانو څخه اوجه او براوړسوي. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها وایي موږ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په یو تشت کې کښېناوه او دغه ابومو پر تویولې. پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو جی پس له بل جی او به تویوي. څنګه چې تبه شدیده و او پر تبجن بدن او بش نه لګیږي نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم تر دغه زیات تحمل نسوای کولای. اول حسبکم کافدی دغه ابو په توې ول سره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تبه یو څه سپکسوه. نو مسجد ته ورغلی او سر یې په یو ټوکر سره تړلی وو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر منبر کښېنستی. خلق شاوخوا پر اګرځېدلې دي او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پناستي خطبه وویل. پس له حمد او صفات څخه د الله جل جلاله او پس له درود څخه پر خپل ځان یې و فرمایل د الله جل جلاله لعنت دی پر يهودو او نصاراو وی چې د خپل انبیاو د قبرو څخه مسجدونه جوړ کړی دي. اول زما د قبر څخه بت ما جوړوي چې عبادت یې کیږي او بیا یې خپل ځان او قصاص او بدلی ورکولو ته تیار کړي. وی فرمایل زه تاسو ته د هغه الله حمد وایم چې بیل د څخه بل الله نشته او تاسو د مابین څخه زما غیاب او تګ رانږدې سوی دی. کما تاسو څخه یو څوک وهلی وي دغه زما شاده خپل بدله او انتقام دي ځنی واخلي او کما و یو چاته بد ویلی وي د عرض شکنزل می ورته کړی وي دا زما عرض دی خپل بدله دي واخلي. یعنی کما د یو چا حسب او شرف په بد سره یاد کړی وي هغه دی اوس هغه خپل حق واخلي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم
خپل غاړه خلاصوي، غواړي چې د الله جل جلاله سره په داسې حال کې ملاقات شي چې د هیڅ بشر هیڅ حق نه وي پر پاته. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د منبر څخه راکښته سو او د ماپښین منځه ادا کړ. پس لمانځه بیرته منبر ته وختي او کښینستی. بیا یې هغه د حقوقو د ورکولو خبرې شروع کړې او وی فرمایل کمه د هر چا څخه مال اخیستی وي دغه زما مال دی، خپل حق دې ځنی واخلي، زما د قهر او غضب څخه دې نه بیریږي. یعنی دا فکر دې نه کوي کده د خپل مال طلب وکي زب ورته په قهر سم. قهر او حقد زما د اخلاق څخه نه دي او ستاسو څخه هغه څوک ماته ډیر خوش دي چې خپل حق را څخه واخلي. د صحابه کرامو څخه یو نفر ولاسو او ویل یا رسول الله زما 3 درهمه ستاسو رسته. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفضل ابن عباس رضی الله تعالی عنہ ته امر وکي، ویل یا فضل 3 درهمه ورکه. هغه هم ورکړه. په ورسته کې بیا دغه سړي څخه پوښتنه وسوه چې څنګه دې دا جرأت وکي چې دغه خبره دی وکړه. دا ویل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل چې هغه سړی ماته ډیر خوښ دی چې خپل حق طلب کړي. نو ما غوښته چې دغه خپل حق طلبولو په سبب هغه څوک وګرځم چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ډیر خوښ وي، یا تر ټولو خلقو خوښ وګرځم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بیا هم دغه خبرې تکرار کړې، کله چا حق زما سره وي را څخه وعده اخلي، خو څوک نسو ولاړ او چا طلب ونه کوي. بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل نو دې را وبخشي، یعنی کله چا حق را سره ستا او اوس یې طلب نه کوي نو دې را وبخشي چې د الله جل جلاله سره په داسې حال کې ملاقسم چې زما زړه مطمئن او بیغمه وي. خو بیا هم زه فکر کوم چې دغه زما ویل به زما غاړې نکي را خلاصي، که څه هم زه څو واره په تاسو کې ودرېږم او دغه خبره وکم. یعنی که څه هم را وبخشي بیا هم زه بیریږم چې دغه کار به د قیامت په ورځ ما نکي فارغه. سبحان الله. دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حال وو. د خلقو د حقوقو پر ورکولو او ادا کولو یې څونه حرص او کوشش کاوه. او اوس نو زموږ حال ته وګوره چې ټول کوشش مو دادی چې په کومه طریقه سره به مال لاس ته راوړو. د حلال او حرام په فکر کې خو هیڅ نه یو. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل د انصار سپارښت در باندې کوم، دوی زما لشکر او زما د ساتنې ځای وو، هغه چې پر دوی و هغه ادا کړه او هغه چې د دوی دی هغه پاتې دي. صالح او د ښه عمل خاوندان یې قبلوي او ګناهکار ته تر ګناه ورتېریږي. نور خلق ډیریږي او انصار لږیږي تر داسې اندازې چې دونه بسي لکه مالګه په ډوډۍ کې. که په تاسو کې یو څوک د دونه امر خاوند څو چې وچاته نفع یا ضرر ورسولای سوای نو د انصارو د نیکانو سره شکوي او بد عملو ته دي تر ګناه ورتېریږي. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل الله جل جلاله و یو بنده ته اختیار ورکړي چې د دنیا نعمتونه ابدي ژوند او بیا جنت غواړي او کده الله جل جلاله ملاقات او جنت، مگر دغه بنده د الله جل جلاله ملاقات او جنت اختیار کوي. ابو سعید الخدری رضی الله تعالی عنہ وايي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ډیر شدید او په لوړ आवाज وژړل او ویل یا رسول الله زموږ مندي او پلرونه دي تر تا قربان وي. خلق یو د بل سره وویل تاسو ودغه شیخ ته وګوري. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د یو بنده حال بیانوي چې الله جل جلاله د دنیا د نعمتو او د هغو شیانو په مابین کې اختیار ورکړي چې د الله سره دي او دی جاړي او وایي یا رسول الله زموږ مندي او پلرونه دي تر تا قربان وي. خو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هغه یوازنی سړی وو چې پوسو چې دغه بنده چې اختیار ورکړسو په خپل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دی
او د علیه الصلاة والسلام د الله جل جلاله ملاقات اختیار کی، نو ځکه یې په بے صبري او بے اختیار شدیده جړه شروع وکړه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل: علی رسلک یا ابا بکر. رسل په عربي کې صبر، احتیاط، آرامي او نرمي ته ویل کیږي. خو په عربو کې دغه جمله چې علی رسلک په هغه ځای کې استعماليږي چې د یو چا څخه بے صبري او تلوار کیږي، نو به ورته ویل کېده علی رسلک. او دغه جمله په فصیح عربي کې ډېره استعماليږي. نو دلته هم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل: علی رسلک یا ابا بکر، یعنی بے صبري او بے قراری مکوه یا ابا بکر. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل: بشک چې ما سره په ملګرتیا او د مال په مصرفولو کې تر ټولو خلقو هغه امین او صادق سړی ابو بکر وو. کما د ځان د پاره بیل خپل رب خلیل انتخاب ولای، ما به ابو بکر د ځان خلیل ګرځولی وای. خلیل وهغه محبوب ته ویل کیږي چې د یو انسان زړه د هغه په حب او محبت ډک وي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل: مگر ستاسو د ملګری زړه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل ځان مقصد وو، مگر ستاسو د ملګری زړه د الله جل جلاله په حب او محبت ډک دی. یعنی د الله جل جلاله حب زما زړه را ډک کړی دی، د بل چا د حب ځای پکښ نشته. خو د سره مې د اسلام ورورګلوي او محبت دی چې د حدیث شریف لفظ داسې دی: ان من امن الناس علی في صحبته وماله ابو بكر ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت ابا بكر خليلا ولكن اخوة الاسلام ومودته. نو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه شه او غره، امین او صادقه، نزدې او وفادار صاحب او ملګری ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دی. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل: هر چا چې نیکی او احسان را سره کړی دی د هغه بدله ورکړه سوی ده، بیل ابو بکر څخه چې د هغه د احسانو بدله می آخرت ته پرې ایښې ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل: په مسجد کې د هیڅ یو دروازه نه پاتې کیږي چې و نه تړل سي یا بند نه سي بیل دروازې څخه د ابو بکر ورونو. کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مسجد نبوي جوړ کړي، د صحابه کرامو څخه ډیرو خلقو دالته په مسجد پورې مشتي کورونه جوړ کړه چې د کورو عمومي دروازې پر بل طرف وي، مگر د کور د شاده طرفه به یو کوچنی دروازه و مسجد ته راخلاص کړه لکه دربچه، او دغه دروازې ډیرې وي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل چې دغه کوچنی دروازې د ټوله وتړل سي بیل دروازې څخه د ابو بکر. دا هم د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د پاره ډیر لوی امتیاز وو. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د شذو په باره کې د ژوند او شی گزارې او معاملې وسط او راهنمایي وکړه. دا دوهم وار دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د شذو سره په ښه معامله او ښه گزاره امر کوي. یو وار په حجۃ الوداع کې او اوس په دغه خطبه کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل چې د شذو سره ښه او نرمه معامله کوي. دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وصیتونه او لارښوونې وي چې خپل امت او اصحابو ته کوله. پس له دغه خطبه ویلو څخه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کور ته ولاړی. خلق د جهاد د پاره ځانونه تیارول چې د اسامه ابن زید رضی الله تعالی عنہ د لشکره سره یو ځای شي. اسامه رضی الله تعالی عنہ تر مدینه منوره د باندې اړولې دي. هغه څوک چې وجهات ته د تللو اراده لري هغه هلته ورځي. او در رضی الله تعالی عنہ ته دا معلومه ده چې څو نفر د سره ځي. نو خلق ورتله او تر مدینه منوره د باندې سره جمع کېده.
رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و اسامه ته حال ولېږي چې د بلقا و طرف ته حرکت وکړه. اسامه رضی الله تعالی عنہ هم د حرکت آمادګي ونیول، مګر دا یې خوښه و چې انتظار وکړي او پوښي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مریضي څنګه کیږي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې دغه خطبه وویل او کور ته ولاړی، درد او مریضي زیات شو تر داسې اندازې چې بهوشي به پراتله. اسامه چې واورېده چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مریضي نور هم زیاته شوې ده، نو ورته راغلی. په دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ډېر درد او مریضي د تکلیف څخه خبرې نشوای کولای. نو به یو وار و اسمان ته اشاره وکړه او بیا به اسامه رضی الله تعالی عنہ ته اشاره وکړه. اسامه رضی الله تعالی عنہ پوښتنه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دته دعا او د مغفرت طلب کوي. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم درد او تکلیف دغه اندازې ته رسیدلی وو چې خبرې هم نسوای کولای. صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله. تر رحلت څلور ورځې د مخه د پنځشنبه په ورځ پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نور هم درد زیات شو. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په کور کې اصحاب کرام د علیه الصلاة والسلام پر شاوخوا ناست و چې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ هم موجود و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل یو ورقه راوړي چې یو لیک در ولیکم چې تر هغه وروسته به نه خطاوځي او نه بلار در څخه ورکیږي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وویل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د درد څخه په تکلیف دی، دته تکلیف مور کوي. زموږ سره کتاب الله سته او هغه زموږ د پاره کافی دی. په کور کې موجود خلقو په دغه موضوع کې اختلاف سره شروع کړي. څوک وايي قلم او کاغذ راوړي چې لیک راولیکي او څوک د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ خبره کوي. څوک په دغه باره کې نقاش او خبرې زیات شوه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې د درد څخه په تکلیف نو یې فرمایل را څخه ولار شي. خلق د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د کور څخه ووته. سره د دې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ډیر مریض او په تکلیف وو، خو بیا هم د ټول المنزو امامت په خپل کاوه. حتی دغه د پنځشنبه په ورځ چې تر رحلت څلور ورځې د مخه وو، د ماښام د منځه امامت په خپل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وکي او سوره المرسلات پکښ ووایه. خو ماخستان ته مریضي ډیره زیاته او نور هم ضعیفه سو تر داسې اندازې چې مسجد ته نسوای راوتلای. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها وايي د ماخستان د منځه پر وخت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پوښتنه وکړه چې آیا خلق المنز ادا کوي؟ موږ ویل یا رسول الله خلق په مسجد کې سره راټول دي او ستا انتظار کوي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل ما ته د غسل یا او داسه د پاره په یو لوښ کې اوبه کښېږدي. موږ هم اوبه ورته کښېښولې. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم غسل وکړي. اوس غواړي چې په تکلیف او زحمت سره مسجد ته ولاړ شي، خو په دغه وخت کې بهوشي پر راغله. لږ وخت وروسته بیا په ځان کې قوت حس کړي او بیا یې پوښتنه وکړه آیا خلق المنز ادا کوي؟ موږ ویل خلق ستا انتظار کوي. بیا یې فرمایل زما د غسل د پاره اوبه راته کښېږدي. موږ اوبه ورته کښېښولې، بیا یې غسل وکړي. بیا د وتلو په وخت کې بهوشي پر راغله. 3 واره دغه غسل کول او دغه بهوشي تکرار شو. نو یې فرمایل چې ابوبکر امر کوي چې خلقو ته المنز ورکړي. ورونو څنګه چې د المنزو امامت همیشه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کاوه، یعنی خلق ته همیشه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم المنذر کاوه. هیڅ کله داسې نه و پیښه شوی چې بیل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه دی بل څوک و خلق ته المنذر کې. بیل هغه حادثه څخه چې موږ د تبوک د بیرته راتلو په وخت کې درته بیان کړه
چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د غیاب په سبب عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ د مخسو او خلق ته المنذ ورکی بیل دغه ورځ او دغه حالت څخه د مسلمانانو امامت همیشه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کاوه او اوس د اول وار د پاره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امر کوي چې بل څوک دې المنذ ورکی. نو حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها پر دې وبېرېده کچیر د دې پلار ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر ځای المنذ ورکی خلق به پر بدفعلی ونیسي او په دې به نوی راځي چې دای د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر ځای المنذ ورکی. مگر حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها دغه دلیل ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته نسوي ویلای. نو په بل دلیل پسې وګرځیده او ویل یا رسول الله ابو بکر د نرم زړه خاوند دی आवाज یې ضعیف دی کوم وخت چې قران مجید وایي جاړي دغه جړه په سبب شاید د قرائت څوک و نوري نو بل څوک امر ک چې خلق ته المنذ ورکی. دا هغه ظاهري دلیل وو چې حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها وایي مگر د دې اصلي مقصد دا وو چې دې نه غوښته چې د دې پلار خلق پر بدفعلی ونیسي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه د دې دلیل واورېدی بیا یې هم و فرمایل ابو بکر امر کوي چې خلق ته المنذ ورکی. د هغه خپل اولنی امر تاکید وکي که څه هم د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها دلیل یې واورېدی خو هغه ته اعتبار ورنکړي. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها بیا هغه خپل دلیل تکرار کړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوهم وار د پاره د دې دلیل واورېدی او وی فرمایل ابو بکر امر کوي چې خلق ته المنذ ورکی. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها هغه خپل دلیل دریم وار بیا ووایه نه غواړي چې خلق د دې د پلار څخه ناراضه سي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته قهر ورغلی. ولی ځکه که یو څوک دلیل وایي یو وار یې وایي دوه درې واره د یو دلیل تکرارول او نوې شی هم نوې پکې موجود د بحث د آداب سره نه دی مناسب. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته قهر ورغلی او وی فرمایل ان كن صواحب یوسف دا حیله ده هغه واقعي دلیل دا نه دی د نن بل شی سته چې هغه نه راتوایه دا خو دې راته وویل او ما نه ومنل. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بیا و فرمایل مروا ابا بکر فليصلي بالناس. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خونې څخه راووته او عبد الله ابن زمعه رضی الله تعالی عنه یې ولیدي چې د حضرت سوده بنت زمعه رضی الله تعالی عنها ورور وو وهغه ته یې وویل یا عبد الله ورثه ابو بکر ته ووایي چې خلق ته المنذ ورکی. عبد الله ابن زمعه رضی الله تعالی عنه راووتی ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته وویل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دې امر کوي چې وخلق ته المنذ ورکه. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې د نرم زړه خاوند وو او حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته وویل خلق ته المنذ ورکه. هغه ویل یا ته د دې کار د پاره حقدار یې. نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د دغه ورځ د ماخستان د منځ څخه شروع نور پاتل منځونه وخلق ته ورکول چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په حیات کې ټول ولس المنځونه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه وخلق ته ورکړي دي چې یو د پنځشنبه د ماخستان المنځ وو د جمعې شنبه او یک شنبه 15 المنځونه او د دوشنبه د سهار المنځ چې ټوله ولس المنځونه کیږي. په دغه ورځو کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ډیر ضعیف وو او څو واره شدید دردونه ورته پیښ شوي دي. حتی ځینې وختونه به بهوشي پراتله وحی هم نسته لکه څنګه چې د مخه مو درته وویل چې وحی د حجۃ الوداع څخه قطع شوی وي. ورونو
لکه څرنګه چې د مخه مو درته وویل چې په حجة الوداع کې د عرفات په ورځ چې د جمعې ورځ هم و په مازیګر کې دغه آیات شریف نازل سو چې الله جل جلاله فرمایي اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. او بیا په مینا او ایام تشریق کې سورة النصر نازل سو چې الله جل جلاله فرمایي اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. او بیا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر رحلت نو ورځ د مخه د الله جل جلاله دا قول نازل سو چې د سوره البقره 201 نمبر آیات دی او فرمایي واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. یعنی تاسو د هغې ورځې د عذاب څخه وبېرېږئ چې تاسو په هغه ورځ کې بیرته د الله جل جلاله و طرف ته بیول کېږي او بیا به وهر چاته د هغه د عمل که خیر وي که شر بدله او جزا پوره ورکول سي او پر دوی به ظلم نه کېږي چې یا یې عذاب ورزیات کی یا یې ثواب ورلږ کی. نو دغه آیات شریف د ټول قرآن مجید په نزول کې هغه آخرنی آیات شریف دی او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر رحلت نو ورځ د مخه نازل شوی دی. دغه آیات شریف تر نزول وروسته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ډېر اوږده فکر کې غرق سو. فکر یې په چی کې کاوه؟ خپل پخوانی یاداشتونه په فکر کې ورګرځوي، د خپل یاداشتو فته تر نظر باسي. ورونو د غار حرا واقعات مو په یاد دي چې جبريل عليه السلام ورته ویل اقرأ او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وحضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها ته ویل یا خدیجه د خوب وخت ولاړی. هغه مو په یاد دي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د صفا پر غره ودرېدی او خلق یې و اسلام ته دعوت ول. هغه مو په یاد دي چې عقبه ابن ابي معيط د مړه اشکلمه راوړي او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر اوجوې د سجدې په حالت کې ورکښولې. هغه مو په یاد دي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم طائف ته ولاړی او د هغه ځای د خلقو د طرفه په ډبرو وشتل کېدی او تر مبارکو پښوې ویني بهېده. هغه مو په یاد دي چې پر غرو مقرره ملائکه ورته راغله او ویل کستا خوشوي زبه د مکه پر اهل دغه دوه غرونه راکښې کاږم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل یا زه صبر ورته کوم، ممکن الله جل جلاله د دوی د ملاو څخه داسې څوک راوباسي چې د الله جل جلاله عبادت کوي. اسراء او معراج مو په یاد دي او هغه مهم په یاد دي چې د مکه مکرمه په فتح کې د دوهم وار د پاره بیا د صفا پر غره ودرېدی او اهل مکه ته و فرمایل څه ګمان کوي چې زبنن ستاسو سره څه وکم؟ پر تاسو نن هیڅ ملامتیا نشته، ورځي تاسو آزاد یاست. د خندق د کندلو ورځ مو په یاد ده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر خپل مبارک اوجو خاوري چلولې او ټول بدن یې په خاورو کې پټ وو. د حنین ورځ مو په یاد ده چې یوازې د دشمن مخ ته ولاړ وو او ویل یې انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. د احد ورځ مو په یاد ده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وهغه غار ته ورولوېدی او غاښونه مات سو، ټول مبارک مخ یې په وینو لړلی وو. په دغه حال کې ابن قمعه ملعون راغلی او په توره ووهه. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خول حلقه د علیه الصلاة والسلام د سر په هډوکو ننوته او هلته بندي وي. کوم وخت چې هغه حلقه راوېستل شوه وینو فواره وهله او بیا ورته وویل شو چې یا رسول الله شرا ورته وکړه او د علیه الصلاة والسلام و فرمایل زه لعنت وینکی نه ابراله جل سوی
بلکې زه د رحمت د پاره را لېږل سویم. او بیا یې لاسونه پورته کړه او ویل یې الهي زما قوم ته هدایت وکړه، دوی نه پوهیږي. ورونو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه ټول تکلیفونه د دې د پاره قبلول چې زما او ستانم د جورج او تاراسنګ په عوض عبد الله او عبد الرحمن سي او د دوزخ په عوض جنت ته ولاړ سو. د شنبه یا د یک شنبه په ورځ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ځان کې یو صحت او سپکتیا ولیده. نو د ماپښین د لمانځه پر وخت د دوه نفرو په مابین کې چې یو یې عباس او بل یې علي رضی الله تعالی عنهما و پر هغه یې تکه کړو و مسجد ته راووتی. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه پر لمانځه ولاړ دی او خلق ته المنذ ورکوي. کوم وخت چې دا حس کړه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راغلی، غوښته چې شاته سي د خلق امامت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وکي او دی رضی الله تعالی عنه په سب کې ودرېږي. خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اشاره ورته وکړه چې متر شاکېږه او بیا یې وهغه دوه نفرو ته وویل چې ما د ابو بکر رضی الله تعالی عنه وسنګ یا بغل ته کښېنوي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه و چپه طرف ته کښېنول سو. نو ابو بکر رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په منځ پسې اقتدا کړو او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د منځ تکبیرونه یې په خلقو اوریده. ورونو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر رحلت یو ورځ د مخه چې د یک شنبه ورځ و، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل مریان ټول آزاد کړه. او دینار درلوده هغه خیرات کړه. خپل ځینې اسلحه و مسلمانانو ته په هدیه کې ورکړه. په دغه شپه حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها د سراغ د پاره تیل د خپل یوې همسایه څخه په استعاره یا په خواست وغوښته او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو ازغره د یو يهودي سره په 10 کاسه اوربشو ګرو څو د هجرت د 11 کال د ربيع الاول د میاشتې 12 ورځ چې د دوشنبه ورځ و راورسېده. د سهار د لمانځه سره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ځان کې قوت او صحت ولیدي. پر ځان یې تکلیف تیر کی او راولاړ سو. څنګه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها په کور کې وو او د هغې رضی الله تعالی عنها خونه په مسجد نبوي پورې مشته و. د کور او مسجد په مابین کې دروازه و او پرده پر زړېده. تر دغه دروازې بیل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هیڅ وخت بل څوک نه راوته. خلقو په مسجد کې په ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ پسې د سحر المنځ کاوه. پر منځه ولاړ و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راغلی او دغه پرده پورته کړه. ویل د چې مسلمانان په پوره خشوع المنځ ادا کوي. په ډېر دقت یې و قرآن مجید ته غوږ نیولی. ویل د چې اسلام قائم او ثابت سو. دغه حال په لیدلو سره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ډېر زیات خوش او خوشاله سو. نو د خوشحالۍ څخه تبسم وکړي. هغه اصحاب کرام چې دلته د کور و طرف ته نږدې ولاړ و، هغه د پردې شورېده حس کړه. صبر یې نسوای کولای و هغه طرف ته وکتل او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې ولیدي. اوس پس له 3 ورځې نه راوتلو څخه د اول وار د پاره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ویني. اصحاب کرام تر اندازې زیات خوشاله شو. د مخ دوی په بیره او تشویش کې و او اوس رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته راوتلی دی، ولاړ دی او خاندي. اصحاب کرام په منځ کې خطا وتل، قریب و چې المنځ پریږدي او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورسي سلام ورسره وکي او د حال پوښتنه وکي. مګر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و دوی ته اشاره وکړه چې خپل منځ مو پوره کړئ.
نو دی هم پر لمانځه پاتې شو. په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاری د انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ څخه روایتوي وایي د دوشنبه په ورځ مسلمانانو د سحر لمونځ د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په امامت ادا کاوه چې نابو بره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه پرده پورته کړه چې د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها د خونی او د مسجد په مابین کې و او مسلمانانو ته وکتل چې دوی د لمانځه په صفو کې ولاړ و او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تبسم وکړي. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ شاته ولاړی چې په صف کې ودرېږي ځکه د خیال سو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم غواړي چې د لمانځه د ادا کولو لپاره راوځي. انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ وایي چې مسلمانانو دا قصد وکړي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دراوتلو د خوشحالي په سبب لمونځ پریږدي، خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خپل مبارک لاس اشاره ورته وکړه چې خپل لمونځ مو پوره کړئ او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پرده کښته کړه او کور ته ننوتی. دا د امام بخاری رحمه الله روایت وو. محترم ورونو، څنګه چې فتات پای ته ورسېده پاته بحث به پراتلونکې یو څلوېښتمه پته کې واوري ان شاء الله تعالی. وما توفيقي الا بالله وهو السميع العليم. وصلى